احسان در سره وکړي نو عزت به دله تار تار کړي، ځای په ځای به دې یاد کړي، په کور کې به قصه وکړي، بچو ته به او بعض داسې خلک کوم ما لیدلي د الله بندګان چې کله د یو مسلمان سره ښه وکړي که نه نو نور خو پرېږده، خو ډېره ګټه خبره چې بهر یې چاته ووایي، کور کې ښځې او بچو ته هم نه وایي. داسې ما خلک لیدلي دي، نو شتي داسې خو دا ډېر لږ دي او داسې به راته ډېر میلاو شي چې احسان وکړي نو په شرمونو به دې وشرموي. نو سړی بیا دا وایي چې الله د دې نه ښه څه وه چې د سره دا ښه کړی دی، بس دغه پاتې هم نه ده، بعضو پکې فیسبوک کې هم ورکړي. نن سبا دا یې هم د سړي سره یي، تاسې ته سهار راپاڅې او فیسبوک کولاو ته ولیکل پکې ومومي